د طالبانو بدنامول او تر فشار لاندې راوړل که حقیقت پاکستان د ډیره اسماعیل خان د بریدګر اسناد رسنیز کړل وایي د طالبانو سره اړیکې درلودې دا چې طالبانو څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ CTD یا د ترهګرۍ ضد ادارې د ډیره اسماعیل خان برید په تړاو تازه اسناد خپاره کړي په دغو اسنادو کې راغلي چې برید کې وژل شوی کس صفت الله مروت د مارچ په 3 له تورخم څخه افغانستان ته تللی و د صفت الله د موبایل ځای د مارچ په 9 د پیښور بنارس آباد او د مارچ په 8 د خیبر زول جمرود ښودل شوی و د اسنادو له مخې د صفت الله په نوم د دریو بېلابېلو موبایل کمپنیو سیم کارتونه ثبت شوي دي د صفت الله پیژندپاڼه د استوګنې او نور اسناد هم ترلاسه شوي چې کورنۍ د افغان طالبانو سره د هغه د تړاو پخلی کړی دی په سند کې ویل شوي چې په دغه ترهګریز برید کې د 2 ځانمرګو په ګډون 4 بریدګر وژل شوي او په دغه برید کې 6 ښکېل کسان افغانستان سره تړاو لري د سند له مخې ځانمرګي بریدګر حسین افغاني چې په شاکر مشهور و تر برید وړاندې یوه ویډیو خپره کړې وه په دغه برید کې له بریدګرو امریکایي وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي پاکستان پخوا هم په دې اړه راپور خپور کړی و خو په اوسني راپور کې هغه سندونه ښودلي چې وایي بریدګر د افغانستان اوسیدونکی دی او د افغان طالبانو سره تړاو لري خو طالبان بیا دا ادعاوې رد کړي دي او ویلي دي چې افغان طالبان نه کومې وسلوالې ډلې سره اړیکې لري او نه هم اجازه ورکوي تر څو افغانستان د نورو پر وړاندې وکارول شي یاده دې وي چې څو ورځې وړاندې ملا یعقوب ویلي و چې یو شمېر هیوادونه موږ سره د دوستۍ خبرې کوي خو حقیقت کې بیا زموږ پښې وهي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ